چیغې وهم چې هی سربازه یاره خېجه په مورچل باندې بیا به دې وده کمه سوری د اوربل. د افغانستان ځوان دفاع وزیر ملا یعقوب ته د ښاپیرۍ نغمې تازه ډالۍ. سندرغاړې نغمې تازه ملا یعقوب ته د ای سربازه یاره تازه سندره ویلې ده. ښاپیرۍ نغمه وایي چې دا سندره مخکې هم ما ویلې وه، خو اوس تازه چې د ملا یعقوب میړانه مو ولیدله نو غواړم چې یو ځل بیا هغه ته زمزمه کړمه او د هغه لپاره یې ووایم. نغمه وایي چې په تېرو 100 کلونو کې د افغانستان د خاورې د دفاع هیڅ چا هم داسې نه و کړي لکه اوس چې په دې څو ورځو کې د پاکستان پر وړاندې زموږ ځوان وزیر ملا یعقوب د خپلې خاورې او ناموس څخه په کلکه دفاع وکړه. نغمه وایي چې موږ به همیشه د ملا یعقوب او د خپل هغه نظام تر څنګ کلک ولاړ یو، څوک چې هم د ګران وطن د خاورې او د ناموس دفاع کوي. نغمه وایي چې دې نه مخکې مې هم د امریکا په سدیاګو ښار کې کنسرت درلود، خو له بده مرغه کله چې په افغانستان کې زلزله راغله نو هغه مې کینسل کو. اوس چې مو بیا په دغه ښار کې کنسرت را جوړ کړو نو په افغانستان کې د پاکستان سره جنگي حالات رامنځته شو، نو یو ځل بیا د خپلو امنیتي ځواکونو او هیوادوالو سره تر څنګ درېدو لپاره دغه سندریز کنسرت کینسل کومه. د دې کنسرت پر ځای غواړم چې ملا یعقوب او د ګران وطن امنیتي ځواکونو ته یوه سندره جوړه کړم چې ای سربازه یاره خېجه په مورچل باندې بیا به دې ویده کړمه سوری د اوربل لاندې. قدرمنو دوستانو، تاسو د ښاپیرۍ نغمې د دغه افغانیت او میړانې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا ولیکئ او زموږ افغان میډیا یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.